سلامونه او احترامات دوستانو په نیدرلانds کې په اون فولتوی د tegenwoordige toekomende tijd کې مطلب په حاضره نامکمله راتلونکې زمانه کې به څنګه وایو چې زه به کار وکړم، ته به کار وکړې، هغه به کار وکړي، موږ به کار وکړو، تاسو به کار وکړئ او هغوی به کار وکړي په نامکمله حاضره راتلونکې زمانه کې. نو راځو ملګرو جملو ته. Ik zal werken. Ik zal werken. زه به کار وکړم. زه به کار وکړم. Ik zal werken. زه به کار وکړم. او څنګه به وایو چې ته به کار وکړې؟ څنګه به وایو ملګرو؟ Jij zal werken. Jij zal werken. ته به کار وکړې. ته به کار وکړې. Jij zal werken. ته به کار وکړې. دا مو نوٹ کړل ملګرو. اوس څنګه به وایو چې هغه به کار وکړي؟ مطلب هغه سړی به کار وکړي یا هغه جنۍ به کار وکړي یا ښځه به کار وکړي. Hij zal werken. Hij zal werken. Hij zal werken. هغه به کار وکړي. هغه به کار وکړي. هغه سړی یا هلک به کار وکړي. دا نوٹ کئ ملګرو چې تخته پاکه کو او نورو جملو ته لاړ شو. دا مو نوٹ کړل. Hij zal werken. هغه به کار وکړي. Hij zal werken. هغه به کار وکړي. او همداسې zij zal werken. zij zal werken. zij داسې لیکو یا داسې لیکو. zij zal werken. zij zal werken. هغه به کار وکړي. مطلب هغه ښځه به کار وکړي یا هغه جنۍ به کار وکړي. zij zal werken. هغه به کار وکړي. هغه به کار وکړي. اوس راځو د جمع لپاره. موږ به کار وکړو. موږ به کار وکړو. wij داسې ولیکو او یا داسې ولیکو. wij zullen. wij zullen werken. wij zullen werken. د جمع لپاره zullen. موږ به کار وکړو. موږ به کار وکړو. موږ به کار وکړو. موږ به کار وکړو. دا مو نوٹ کړله.
دا نوٹ کړئ ملګرو، موږ به کار وکړو. wij zullen werken. موږ به کار وکړو. jullie zullen werken. jullie zullen werken. تاسو به کار وکړئ. تاسو به کار وکړئ. jullie zullen werken. تاسو به کار وکړئ، خو نامعلومه ده چې کله. تاسو به کار وکړئ. اوس وایو چې تاسو به کار وکړئ، په حاضره زمانه کې وایو چې تاسو به کار وکړئ. په راتلونکي کې خو نامعلومه ده، ځکه خو نامکمله ده. unvoltooid. تاسو به کار وکړئ. jullie zullen werken. اوکې راځو. zij zullen werken. هغوی به کار وکړي. دا مو نوٹ کړل ملګرو. راځو اوس هغوی ته د جمع لپاره به zullen استعمالوو. هغوی چې داسې هم لیکلی شو او داسې هم لیکلی شو. دا دوه چې د ښځې لپاره او د جمع لپاره دا دواړه استعمالولی شو. zij zullen werken. zij zullen werken. هغوی به کار وکړي. هغوی به کار وکړي. هغوی به کار وکړي. zij zullen werken. دوستانو د داسې نورو نیدرلانds او پښتو درسونو لپاره، ویډیوګانو لپاره مهرباني وکوئ زموږ دا ویډیو در سره لایک او د نورو ملګرو سره شریکه کړئ، او د نورو ویډیوګانو لپاره مهرباني وکوئ زموږ ټیک ټاک چینل در سره فالو کړئ. مننه.